بسم الله الرحمن الرحیم ایکسل وی بی ټریک نمبر 3 دغه ان شاء الله دوه خبرې کوو. اول پرسنل میکرو، دویم اوپن اني فایل. زه ویو ټیب ته رالم، ریکارډ میکرو ته رالم، ما دغه نوم ورته ورکړ او زه غواړم چې همدغه میکرو پرسنل میکرو وربوک کې سیف کړم. اوس زه راځم شیټ باندې رایټ کلیک کوم، دغه ما انسرټ ک او دغه ما میکرو ریکارډ کړل، دا مې هم سټاپ کړو. زه رالم ویژوال بیسیک ته او چې کله ما هغه ویژوال بیسیک ته رالم نو ما سره اتوماتیکلی دغه فایل راغلی او دغه هماغه میکرو ده چې کوم ریکارډ کړله. اوس زه دغه فایل سیف کوم، دا ما سمپل دا فایل سیف ک. اوس چې کله دغه کلوز کوم نو ماته یو ډایلوګ باکس راغی چې دا د پرسنل فایل د پاره زه باید دغه سیف کلیک کړم. اوس چې کله یو نوی وربوک راولم نو ماته به اتوماتیکلی دغه میکرو په دې کې موجود وي، دغه فایل موږ سره په دې کې موجود وي. هر یو نوی وربوک چې تاسو راولئ تاسو سره به دلته موجود وي. اوس زه ورته یم چې دا موږ سره په کوم ځای کې پروت دی، دغه فایل په کوم ځای کې موجود دی. زه به راشم یوزر فولډر ته، نو دلته موږ سره هغه فولډر هایډ دی. زه به راشم فولډر آپشن ته، شو هیډن فایلز فولډرز ان ډرایو، دا ورته چیک کړم. زه به راشم اپ ډیټا ته، رومینګ ته، مایکروسافټ ته، همدغه شان ایکسل ته او همدغه شان ایکسل سټارټ ته چې کله راشم نو ما سره هغه فایل موجود وي. اوس زه غواړم چې دغه فایل د بل لار نه ترلاسه کړم چې هغه ته ایمیډیټ وینډو ویل شي. کوېشن مارک دیس وربوک ډاټ پات دا ماته رانغی ځکه چې مالته په میکرو کې کلیک نه دی ایښی. زه بلته کلیک کېدم، اوس به زه انټر وکړم، ماته به اتوماتیکلی هماغه پات راشي. اوس زه غواړم چې همدغه فایل زما فیچر کې نه دی پکار، زه غواړم دا ډیلیټ کړم. بس دا به تاسو سمپل ډیلیټ کړئ. اوس چې کله هم تاسو نوی وربوک راولئ نو تاسو ته به اتوماتیکلی دا پکې نه راځي، دا مشکل ستاسو حل شو. اوس راځو اوپن اني فایل ته. زه غواړم چې اني فایل اوپن کړم. زه به ورته ولیکم چې دیس وربوک ډاټ فالو هایپر لینک. دغه ځای به تاسو دغه فایل پات ورته واچوئ. فایل پات لپاره تاسو باید دغه فایل باندې رایټ کلیک کړئ، دغه باید تاسو کاپي کړئ او همدغه شان دغه ځای کې به تاسو پیسټ کړئ. کله مو چې پیسټ کړ همدغه شان بیک سلش ورته والی او مغه نیم ورته ولیکئ، ایکسټنشن به ورته ولیکئ. ایکسټنشن څنګه معلومیږي؟ فولډر آپشن ته به راشئ، هایډ ایکسټنشن فور نان فایل ټایپس، دا ورته انچیک کړئ. صحیح شوه؟ نو ګورئ ما انچیک ما سره اتوماتیکلی درته راغی. اوس چې زه رن کلیک کړم نو ماته به اتوماتیکلی هماغه فایل اوپن شي. اوس زه غواړم چې یو تصویر اوپن کړم، نو زه به راشم تصویر باندې به کلیک کوم، دغه پات ورته کاپي کړم او دا به په دغه ځای کې ورته پیسټ کړم او په اخر کې به زه د هغې نوم ورته ولیکم چې ډیزرټ ډاټ جی پی جی دی. اوس چې زه کله رن وکړم نو ماته به اتوماتیکلی دا اوپن شي. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره ایکسل وی بی ټریک نمبر 3